بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، وقتتان بخیر. امیدوارم همه‌تان جور، صحتمند و خوش باشین و درس‌هایتان خوانده باشین، کارهای خانگی را انجام داده باشین و باز بخیر آماده یاد گرفتن یک درس نو باشین. درست است شاگردای عزیز؟ امروز بازم مضمون پشتوی صنف هفتم تان میخوانیم. البته شاگردای عزیز درس 20 عنوان درس ما هست صفت او دولونه، صفت و انواعش که به چند نوع است. به صفحات 87 و 88 کتابتان این درس میتونین پیدا بکنین و یک بار شما هم شاگردای عزیز مطالعه بکنین. ولی پیش از اینکه بریم درس نو یاد بگیریم، بیاین یک مرور کوتاه داشته باشیم به درس گذشته ما. در درس گذشته چی خواندیم شاگردای عزیز؟ آفرین. صنفیتان مریم جان میگه که در درس گذشته ما در مورد میرمن آلایی یا خانم آلایی خواندیم و یاد گرفتیم بعضی نکات. گفتیم میرمن آلایی یک خانم قهرمان افغان بود و دختر جلال الدین و نواسه بایزید روخان بود. اماتور خانم احداد. درست است شاگردای عزیز؟ گفتیم زمانی که شوهر از این فوت میکنه، مغولیای هند از راه خیبر وارد کابل میشن. در این زمان است که میرمن آلایی نقش خود بازی میکنه، قوم های اپریدی و اورکزای جمع میکنه و علیه اینمی گروه متجاوز اینا مبارزه میکنن. بالاخره اونا را شکست میتن و پیروزی از آن از اینا میشه. یک شخصیت علمی داشت، گفتیم از فضایل اخلاقی برخوردار بود. سال وفاتش دقیق معلوم نبود، باز به اساس وصیتی که کرده بود او را در پهلوی مقبره همسرش یا شوهرش دفن کردن. شاگردای عزیز، این را در مورد خانم آلایی ما شما در درس گذشته معلومات گرفتیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس بیاین که یک درس نو خود امروز شروع بکنیم. مضمون پشتویتان صنف هفتم درس 20 کتابتان عنوان درس هم است صفت او دولونه، صفت و انواعش. و صفحات 87 و 88 کتابتان این درس میتونین پیدا بکنین شاگردای عزیز و مطالعه بکنین. در این درس میفهمیم که صفت چی است، کدام انواع داره. در مثال ها هم باز برتان واضح میکنم. امیدوارم در آخر درس شما با کلمه صفت آشنایی پیدا بکنین و بتانین خودتان یک جمله بسازین و در او صفت هم جا بتین. درست است شاگردای عزیز؟ یا در جملاتی که میخوانین یا پاراگراف هایی که میخوانین بتانین صفت پیدا بکنین و این نکته گرامری را هم تشخیص داده بتانین شاگردای عزیز. پس بیاین بخوانیم که خود صفت چی است. صفت یو خپلواک کلمه ده. چی؟ دیو نوم یا یوشی سرنگوالی خی. لکه تکړه زدکون کی، تکړه زدکون کی. خوږه مڼه، خوږه مڼه. یا کوچنی ورور، کوچنی ورور. یا هم سره ګلان. او دا ډول نور صفاتونه هم ذکر کولای شو. ګرانو زده کوونکو، ویل چې صفت یوه خپلواکه کلمه ده چې د یوه نوم یا یوه شي څرنګوالی ښیي. د یوه نوم یا د یوه شي څرنګوالی ښیي یا یې موږ تاسو ته بیانوي. لکه تکړه زده کوونکی، خوږه مڼه، خوږه مڼه، کوچنی ورور، سره ګلان او دارنګه او همدارنګه نور صفتونه هم موږ تاسو بیانولای شو. صفت دوه ډولونه لري ګرانو زده کوونکو. صفت څو ډولونه لري؟ دوه ډولونه لري. کوم ډولونه؟ ساده صفت او مرکب صفت. یوې ساده صفت دی او بلې مرکب صفت. ویل چې صفت دوه ډولونه لري. کوم؟ ساده صفت او بلې هم مرکب صفت. اوس راشئ چې ولولو چې ساده صفت کوم صفت ته وایي او مرکب صفت کوم صفت ته وایي. ساده صفت هغه صفت ته وایي چې یوه مفرده کلمه وي، لکه تور، سور، تکړه یا هم پوخ. یوه کلمه ده. ګورئ زده کوونکو، یوه کلمه ده. موږ تعریف کې ویل چې ساده صفت هغه صفت ته وایي چې یوه مفرده کلمه وي، یوه مفرده کلمه وي، لکه تور،
سور، تکړه، همدارنګه پوخ. مرکب صفت کوم دی ګرانو زده کوونکو؟ موږ تاسو صفت هم ولوست، ساده صفت مو هم ولوست. نو راځئ چې مرکب صفت هم ولولو او زده یې کوو. مرکب صفت هغه صفت دی چې له دوو توکو څخه جوړه شوی وي. مرکب صفت هغه صفت دی چې له دوو توکو څخه جوړ شوی وي ګرانو زده کوونکو. سمه ده؟ لکه ناپوه، ناپوه، خټګر. لکه ناپوه، خټګر، چې دلته نا خپله یوه کلمه ده او پو خپله یوه کلمه ده، یا نا یو پیشوند دی او پو یوه کلمه ده چې یوه معنا افاده کوي. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ همدارنګه په خټګر کې تاسو وګورئ، خټه خپله یوه کلمه ده، سمه ده، چې یوه معنا افاده کوي، او همدارنګه ګر یو پسوند دی. بیا وروسته تاسو پسوند او پیشوند هم لولئ چې پسوند چی شته وایي او پیشوند چی شته وایي. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ او همدارنګه یعنی دا مرکب صفتونه د دوو توکو څخه یا د دوو اجزاو څخه جوړیږي، ترکیب کیږي. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ او یو صفت جوړوي. اوس مثالونو ته هم دقت وکړئ ګرانو زده کوونکو. کله چې زه مثال لولم نو تاسې د دې تفکیک وکړئ چې کوم یوې ساده صفت دی او کومې مرکب صفت دی. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ مثالونه: تور ګل چا نه دی لیدلی، تور ګل چا نه دی لیدلی. موږ ساده صفت کې ولوست چې دلته یوه کلمه یا یوه مفرده کلمه په جمله کې راځي. تور خپله یو صفت دی، ګل ته ویلی دی چې تور ګل چا نه دی لیدلی، نو تور دلته صفت دی. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ پوخ خټکی خوږ وي، دلته پوخ هم یوه کلمه ده، درسته ده، یوه مفرده کلمه ده، دلته پوخ صفت دی. نو هر چیرته چې زه صفت ته اشاره کوم ګرانو زده کوونکو، تاسې خپلو کتابونو کې حلقه کوئ ترڅو پوه شئ او وروسته بیا نورو جملو کې خپله وکولی شئ چې ساده صفتونه تشخیص کړئ او ورباندې پوه شئ ګرانو زده کوونکو. یا هم بل مثال ته دقت وکړئ. دا زده کوونکی تکړه دی، دا زده کوونکی تکړه دی. دلته د تکړې کلمه یوه مفرده کلمه ده او یو ساده صفت بیانوي. سمه شو ګرانو زده کوونکو؟ دا د ساده صفت مثالونه وو. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ ستاسو د ساده صفت مثالونه ولوستل او مو ویل ساده صفت هغه صفت دی چې یوه مفرده کلمه باندې جوړیږي او مثالونه مو هم ولوستل. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ اوس راسئ د مرکب صفت مثالونو ته هم دقت وکړو. ناپوه الک چاته ګران نه وي. دلته د ناپوه کلمه چې د دوو کلمو نه ترکیب شوی، ناپوه د دوو کلمو نه ترکیب شوی، یوه نا او بله پو. دا خپله دې جمله کې صفت دی ګرانو زده کوونکو. صفت کیدای شي دې برخه کې باید د تاسو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره باید وایم چې کیدای شي صفت مثبت وي، هم انسانانو ته هم اشیاءو ته، یا دا صفت منفی وي چې دلته منفی صفت دی. کچېرې ویلی و چې پوه الک په ټولو ګران دی، سمه ده، دا مثبت صفت دی یو سړي ته یا یو انسان ته. دلته چې ویلی چې ناپوه الک چاته ګران نه دی، نو دلته ناپوه یو مرکب صفت دی او منفی صفت ورته ویلی شو. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ همدارنګه بل مثال ته دقت وکړئ. خټګر په کلا کې خټې کوي. گلکار در منطقه خود یا در قلای خود یا در جایی که زندگی میکنه گلکاری میکنه. در اینجا خټګر یک صفت است برای گلکار. خټګر یک صفت است برای گلکار و دیدیم که خټه خودش یک کلمه است که معنای واحد خود داره و گرم یک کلمه دیگه است که این دو کلمه با هم یک جای شده و یک صفت مرکبه ساخته. شاگرد عزیز، درست است تا اینجا درس یاد گرفتین؟ کدام مشکل وجود نداره؟ صفت مرکب یک بار دیگه هم تشریح کنین. بسیار خوب. شگوفه جان میگه که استاد صفت مرکب یک بار دیگه هم تشریح کو. گفتیم شگوفه عزیز و دوستایی که ما را میبینین، صفت مرکب گفتیم از یک جا شدن دو کلمه وقتی با هم یک جا میشن یک صفت مرکب میسازن. مثل که گفتیم خټګر یا هم ناپو. خټګر
خودش خط یک کلمه است، گر یک کلمه دیگه است. اما طور برای ناپوه، نا یک کلمه مستقل است و پو یک کلمه مستقل دیگه است. وقتی دو کلمه با هم یک جا میشن یک صفت میسازن، به این میگیم که صفت مرکب. درست است؟ جواب سوال خود گرفتین؟ بسیار خوب. تشکر از اینکه سوال میپرسین شاگردای عزیز. هر کسی که در جریان درس با کدام مشکل مواجه میشه میتونه که وقتی استاد درس میته و ای که درس اخلال نشه در مو قسمت با پنسل خود زیرش خط بکشه و بعدا وقتی فرصت مساعد شد از استاد بپرسه. حتما مشکلاتتان بپرسین، پیشتان نگاه نکنین که باز خدای نخواسته در امتحان نمرات کم میگیرین. درست است شاگردای عزیز؟ درس فهمیدین کدام مشکل وجود نداره؟ نه خیر استاد. بسیار خوب. حالا که درس فهمیدیم بیاین یک جمع بندی بکنیم. چی را خواندیم امروز؟ صفت خواندیم و انواعش. گفتیم صفت یک کلمه مستقل است. صفت یک کلمه مستقل است که میتونه نام یک شخص یا مربوط نام یک چیز باشه. صفت کلمه مستقل است که میتونه نام یک شخص یا نام یک چیز یا مشخصات اونمو شخص یا مشخصات اونمو چیزا بر ما بیان بکنن. مثالایشان برتان شاگردای عزیز بود ایجا، مثل تکرز دکون که شاگرد لایق. دیجا لایق یک صفت است بر شاگرد. درست است شاگردای عزیز؟ یا خوگمانه سیب شیرین. شیرین بر سیب یک صفت است. اما تو اگر بگویم سیب خراب یا سیب گندیده این هم یک صفت است ولی صفت منفی است. یا اگر بگویم سیب پخته این هم یک صفت است. یا بگویم سیب خام این هم یک صفت است ولی منفی. یا کچنه ورور، برادر کوچک یا برادر خرد. خرد برای برادر ما یک صفت است. اما تو اگر بگویم برادر کلان، لوی ورور یا مشر ورور این هم یک صفت است. درست است؟ یا هم سر گلان، گلهای سرخ. یا خکلی گلان. سر گلان کلمه سر یک صفت است به گل. خکلی گلان کلمه خکلی هم یک صفت است. شاگردای عزیز امیدوارستم صفت فهمیده باشین و در این قسمت برتان کدام مشکل نمانده باشه. در قسمت دیگه خواندیم صفت و انواعش. حالا صفت فهمیدیم، انواعش بیاین بفهمیم. گفتیم به دو بخش تقسیم میشه، صفت ساده و صفت مرکب. صفت ساده گفتیم همون صفتی است که از یک کلمه مفرد ساخته شده باشه. از یک کلمه ساخته شده. مفرد یعنی تاق، از یک کلمه ساخته شده باشه. مثل تور، سور، تکره، پوخ. درست است شاگردای عزیز؟ تور سیاه، سور سرخ، تکره لایق، همچنان پوخ پخته مانا میته. شاگرد عزیز صفت مرکب هم خواندیم، گفتیم او صفتی است که از دو کلمه ساخته شده باشه. از چند کلمه ساخته شده باشه؟ از دو کلمه ساخته شده باشه. مثل ناپوه، خطگر. یا ناپوه به کسی که میگن که نالایق است یا درس یاد نمیگیره یا دانش نداره. درست است؟ نا خودش یک کلمه است و پو خودش یک کلمه است. وقتی این دو کلمه با هم یک جای میشن یک صفت مرکب میسازن شاگرد عزیز. درست است؟ بسیار خوب. امیدوارستم صفت مرکب و صفت ساده را هم با دزید جملات تشخیص داده بتانین دیگه. مثال ها را هم خواندیم، گفتیم تور گل چانه دیلی دلی. تور برای گل اینمیجه صفت است. گل سیاه را کسی ندیده. صحیح است؟ یک صفت ساده است. درست است؟ یا دست دکون که تکره دی، ای شاگرد لایق است. درست است؟ لایق یا تکره این میجه یک صفت است بر شاگرد و یک صفت ساده است شاگرد عزیز. در قسمت صفت مرکب هم گفتیم ناپوه الک چاته گران ندی، یا بچه نالایق یا کسی که درس خدا نمیخونه طبعا اون را کسی دوست نداره. دیجا نا یک کلمه است، پو یک کلمه است که صفت مرکب با هم ساختن. یا خطگر و کلاکی خطی کوی. گلکار در قلای خود چی میکنه؟ گلکاری میکنه. خط یک کلمه، گر یک کلمه دیگه. این دو با هم یک جای شدن و صفت مرکب ساختن شاگرد عزیز. درس یاد گرفتین؟ بله.
بسیار خوب. درس یاد گرفتین، کدام مشکل برتان نمونده. خیلی بیاین یک کارک خانگی هم به شما شاگردای عزیز بتام. کار خانگی شما چی است؟ تاسو یو متن ولیکئ، ساده او مرکب صفتونه پکې راوړئ. سمه ده؟ تاسو یو متن لیکئ، په هغه کې ساده صفتونو ته هم ځای ورکوي او مرکب صفتونو ته هم ځای ورکوي. او بل ورځ چې درس و نو حتما صنف ته یا ټولګی ته در سره راوړئ. شاگردای عزیز، کار خانگی شما ای است: یک متن کوچک نوشته بکنین و در او صفت ساده و صفت مرکب جا بتین یا شامل بسازین. درست است شاگردای عزیز؟ بله. بسیار خوب. امیدوارم درس یاد گرفته باشین و کدام مشکل به شما شاگردای عزیز نمانده باشه. پس درس امروزی ما اما قدر بود. تا بعد، خداوند یار نگهدار همه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.